د جرګې په دې برخه کې ډېر قدرمن والي صاحب ښاغلي عبدالمجید خان خوګیاړي صاحب ته بلنه ورکوو چې د سټیج مخې ته راشي او خپله وینا له موږ سره شریکه کړي. ښاغلی عبدالمجید خان خوګیاړي صاحب. بسم الله الجلیل الجبار القاهر القهار. بسم الله الرحمن الرحیم. د مجلس ټولو ګډون کوونکو، خویندو ورونو، مشرانو، تاریخ پوهانو، سیاست پوهانو، دلته هر څوک چې راټول شوي دي ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د مجلس ګډون کوونکو دلته ټول یو نظر لري، پوهه لري. زه نه غواړم چې ډېر زیاتې خبرې وکړم، لنډ خپل مطلب درته وایم. مخکې دې نه چې زه مجلس ته راشم، ما په دوه خبرو باندې غوښتل چې خبرې وکړم. یو د 11 د اکتوبر د قومي افغان پښتون جرګې په ارزښت چې خوشبختانه زمونږ محقق او تاریخ پوه او فلسفي شخصیت لیوال صاحب همه جانبه بحث ورباندې وکړو. زما د خبرو دا اړخ ختم شو. زما خبرې به نورې هم رالنډې شي. مننه کوم د لیوال صاحب. دا د علمي ژور تحقیقاتي بحث نه، فقط په دې برخه کې د ارزښت په برخه کې غواړم دوه لنډې خبرې وکړم. په ټول د تاریخ کې د پښتونستان مسله کله د پښتونستان په نامه یادې ده، کله د نه پوهېږم د پاکستان په چوکاټ کې د پښتون د حقوقو د غوښتنې مسله مطرح کېده. رقم خبرې، حقیقت چا نه ویل. توره تیاره وه، په توره تیاره کې په حقیقت پسې موږ ګرځېدو. داسې څوک نه و چې په ډګر او په میدان د نر په شان ووایي چې افغانستان یو لوی تاریخي هیواد دی، په دې کې پښتون کوز پښتون زما د پنجاب د خوانه د خاوره جغرافیا تاریخ هر څه باندې د کوز پښتون په هر څه باندې پنجاب قبضه لګولې، هغه یې مغلوب کړی. زه پنجابی نه یم، زه پښتون یم، افغان پښتون. زه د لوی افغانستان اوسېدونکی یم. زه خپله ازادي غواړم. دا خبره چا نه وه کړې. خوشبختانه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د منظور پښتون په مشرۍ دا خبره په ښکاره توګه سره وکړه. وایي چې زه افغان یم، پنجابی نه یم. زه خپل یووالی غواړم، زه خپل تاریخي افغانستان تاریخي جغرافیه غواړم. دا خبره چا نه وه کړې. نن خبره د تیارې نه رڼا ته راووتله. نو ځکه ټول پښتون نن ملا تړي او د دغه حقیقت دپاره په سر مال وینه تویروانو باندې صرفه نه کوي او میدان ته یې رادانګلي دي. دا د یوه خبره دی د جرګې د ارزښت. لیوال صاحب بله خبر، تل بیادبي دې ډېره ماپه وي. پښتون نر قام دی، خسي کړی و. په چی شي زه مسالمت آمیزه مبارزه غواړم. که څه ورته څه نوم یې پکې اخیستی و د دوی چې وی په دا 80 کالو کې. دا لکه نر چې خسي کې. د پښتون فطرت دا شی نه دی. د پښتون فطرت سوله، آرامي، په انسانیت خبرې، د حقوقو پیژندل او د ورورۍ کولو مسله ده. خو که دا ونه مني، دویمه خبرې دی چې کږه خوله په سوک سمیږي.
دا خبره چا نه وکړې غولونکې خبرې 15 کاله په کوز پښتون باندې روانې وي تجارت و ابرو خرڅول و د پښتون د جغرافیې د لاسه وتل وه جغرافیه یې خرڅه کړې وه او ځان ته یې زنو کړی و د پښتون مشر هم وي د نورو پښتنو مخه یې نیولې وه منظور پښتون راښکاره کړه ووایي چې د پښتون د قام د عدالت او د ورورۍ د خبرې نه وروسته دویمه خبر د خپل حق د وصول دپاره لښکر دی د یو لښکر د جوړېدو حکم یې ورکړو دا چا نه وکړي د دې جرګې ارزښت بل ارزښت په دې کې و چې د ځوان پښتون افغان د لښکر د جوړېدو فیصله یې وکړه والله باندې مې د قسم وي چې کږه خوله په څوک سمیږي موږ د نړۍ په تاریخ کې تاسو تاریخ پوهان ناسئ هغه وخت چا خپل حق اخیستی دی چې توره او د ټوپک شپېلۍ شاته ولاړ وي نه دا چې اول ټوپک شپېلۍ اول نه اول توره نه اول خبره دویمه خبر د ټوپک شپېلۍ ده په والله مې د قسم وي چې د ټوپک د شپېلۍ نه کار وانخلې پښتونه که تا ته خپل حق څوک درکړي دا خبره منظور پښتون او پی ټي ایم وویله ښکاره یې کړه اعلان و دا یې ارزښت نور علمي ژور تحقیق ستا و زه به نور پرېږدم دوهمه خبر دا ده چې ولې موږ 15 کاله محکوم پاتې شو تکه و در بدر خاورې په سر پاتې شو د زیاتو عواملو باندې نه غږېږم چې مجلس ستړی کوونکی نه شي دوه عامله درته ویم کله چې د پښتون د ازادۍ خبره راغله د حق خبره به راغله ځینې کړی او ځینې اشخاص به راپورته شو قومیت عصبیت دی ته عصبي ته د اسلام د دین نه وتلی دغه شي موږ د 15 کاله تباه و برباد کړو څنګه یې برباد کړو حق یې ونه وي راځئ چې قرآن او حدیث لاړ شو چې آیا موږ عصبیان یو که پنجاب عصبي دی آیا موږ عصبیان یو که انګلیس عصبي دی راځئ چې په قرآن لاړ شو ولې وبخړوې ماهیان پکې نسئ ته ما په دین وایې موږ ویو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه وشوه ښکاره بخاري شریف په مختلفو کتابونو د احادیثو کې ویل شوي ووی ای پیغمبره عصبیت او قوم پلنه چی شي ته وایي دا خو ډېر غټ جرم دی ووی ای پیغمبره د عصبیت او قوم پلنه چی شي ته وایي دا خو ډېر لوی جرم دی دا خو د اسلام نه وتل دي دا زه چې څه ویم دا حدیث شریف دی ځانه نه ویم حدیث هغه څوک چې په الله او د هغه پر رسول ایمان لري پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی عصبیت او قوم پلنه چې جرم دی هغه دا دی که یو فرد یو قوم یو ملت د بل ملت په جغرافیه په شتمنیو په عزت وقار او حیثیت تعرض وکړي دا قوم پلنه ده دا جرم دی دا نه بخونکی جرم دی خو هغه قوم چې د خپل عزت د خپل جغرافیه د خپل تاریخ او د خپل استقلال لپاره د ظالم مخه نیسي دا مجاهد دی او دی که مشهول شهید دی منګه دغې خبرې تباه و برباد کړي د 15 کاله راشه اوس دا ویو موږ دا ویو زما جغرافیه د پښتون افغان جغرافیه پنجابي نیولې
ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د جغرافیا نه دفاع وکړم مجاهد دی که مړ شوی شهید یې دا ما ته پیغمبر وایي دین دا دی زما حیثیت زما آبرو زما عزت پنجاب ورباندې حمله کړې زما استقلال غصب کړی ما ته مې خپل پیغمبر وایي چې لاړ شه د خپل اقتصاد د خپل شتمنۍ د خپل عزت د خپل وینې او د خپل استقلال انتقام واخله د پنجابي نه ته مجاهد یې ته چې راځې ما ته ته به په سرو وینو کې ته زما شهید یې دا خبره له تر اوسه پورې ما په د 15 کلونو کې نه ده اورېدلې که غواړې پښتونه افغان پښتونه چې استقلال حاصل کړي دا خبره عامه که دا د دې غرونو د رغونو پښتنو ته ورسوه هغه ویده دی هغه یې ډار کړی دی دا اوس تاسو ونه لیده هماغه کړی کله چې د پښتون ژغورنې غورځنګ آواز راپورته کړو لر و بر نو د مختلفو ځایونو نه و دا عصبیت دی دا قوم پالنه ده دا شر دی دا کفر دی دا راباندې راپورته شوه که نه شوه دا ځکه که زما پښتون لږ بیا په شا شي پښتون خو هر څه مني خو څه چې نشي ته نه تېرېدلی هغه دین دی ولا دا خو پلانکی کډې ورته ووي پلانکي کړی او پلانکي او پلانکي اصل خبره دا ده چې موږ خپلو غرونو رغونو د انقلاب قوت چې زما په غرونو کې پروت دی زما په دشتو کې پروت دی او په بیګا لري او سبا نه لري هغه انقلاب کوي هغه پوه که چې مه غولېږه زه په حق یم متعصب قوم پالونکی پنجاب دی انګلیس دی نو په دې اساس ورونو دلته واقعا چې زما خبرې اوس هم اوږدې شولې ډېر ښه علما ناستې د دې دپاره چې زه د هغوی وخت ونه نسم خلاصه دا چې او د دې دپاره د لښکر اعلان د دې دپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ د جګړې نه او د 110 غونډو نه دا ورته مهمه ده چې یو د غره پښتون زما د انقلاب قوت یو د دشتې خړه پړو دشتو کې اوسېدونکی زما د انقلاب قوت یو کس چې پوه کړي د ټولو جرګو نه ډېر زیات ارزښت لري زه ټولو پښتنو ته بیا خصوصا منظور پښتون ډلې یا د ټولو پښتنو ګوند ته چې د پښتون ژغورنې ګوند په نامه یادېږي زما غوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټکی چې په قرنونو یې تباه کړي دا خپلو خلکو ته واضح کړئ من کافر نه یو من متعصب نه یو من مجاهدین یو من د الله او د رسول په لاره باندې را روان یو هغه دا چې د خپل استقلال د خپل ځمکې او د خپلو منابعو نه دفاع کوو دا حکم الهي دی دا حکم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په ما سرچپه قانون مه تطبیقوه ته پنجابي ته هغه وایې ده ما ته قوم پالونکی وایې تعصب یې پنجاب ته وایې چې ته حق لري دا کفر دی دا د شریعت خلاف خبره ده دغه چې موږ ویو دغه شریعت دی په دې باندې باید موږ او تاسو خپلې ټولې کورنۍ او ټول پښتانه خبر وو ومن الله توفیق سلام علیکم د ښاغلي درانه مشر عبدالمجید خوږیاڼي صاحب څخه ډیره مننه